السلام علیکم ورحمت الله. ډیر مسافر ډیر مهاجر د ایران څخه په بار بار موږ ته دا پیغامونه را استوي چې دغه کومې د چرګانو غوښې چې په ایران کې خرڅیږي د دغو غوښو خوراک موږ ته جواز لري که نه. محترمو تاسو باید په دې مسئلې باندې ښه ځان پوه کړئ، ځکه یو لوی جهالت روان دی. دا مسئله دوه اړخه لري. یو هغه چرګان دي چې د دستګاه او د ماشین په وجه باندې حلالېږي، دا بالکل مردار دي، کې سني کوي کې شیعه کوي. او بل د هغو چرګانو غوښې دي چې هغه د شیعګانو په لاس باندې حلال سوي وي، دا هم بالکل مردار دي، ځکه اکثریت شیعګان و بعضې صحابه کرامو ته بدرد وایي. او دغه یخچالیانې غوښې هم بالکل مردارې دي. یوازې د چرګانو غوښې نه، که بزه وي که میږ وي که غوا وي که اوښ وي، نو که شیعګانو حلال کړي وي هم بالکل مردارې دي، او که په دستګاه او ماشین باندې حلال سوي هم بالکل مردار دي. خو د افسوس خبره دا ده، د بدبختي خبره دا ده چې زموږ مسافر افغانان وروڼه، زموږ مهاجر افغانان وروڼه بیا هم د جهالت په سمندر کې غرق دي. په بار بار علما کرامو دا فتوا ورکړې ده چې د دغه چرګانو غوښې بالکل مردارې دي مردارې دي مردارې دي. خو بیا هم دغه اکثریت افغانان و مهاجر و مسافر چلته اوسیږي د دغه غوښو څخه استفاده کوي. نو که چیرې تاسو په ایران کې هلته د چرګ غوښې خورئ، ژوندی چرګ رانیسئ، خپل په لاس باندې حلال کړئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.